أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المرأة كالضلع فإن ذهبت أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها فاستمتع بها وفيها عوج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف ہوا ہے. عزیزانو، د ورمړ د ګرد نواح
دا الله په دین مینو خلقو دا الله لاکھ لاکھ شکر دے چې منګه پروردگار عالم په منګ باندې دومره لوی انعام دے او الله رب العزت منګ ته یو داسې دین نصیب کړی دی چې په هغه دین کې د بیت الخلا نه ونیسا تر بیت الله پورې د هر یو سیز طریقه ښودلې شوې ده. الله رب العزت انسان د یو خاص مقصد د یو خاص کار د پاره پیدا کړی دی. کنی نو الله محتاج نه دی. پروردگار عالم علی کل شیء قدیر دی. ذره ذره د کائنات الله ته محتاج ده. الله د تمام کائنات نه مستغنی و غنی ذات ته. خو کائنات چې الله پیدا کړی دي دا د یو خاص مقصد د پاره الله پیدا کړی. لکه څنګه چې انسان معمولی غونی ذهن لري، انسان معمولی غونی قدرت لري او ډیر معمولی غونی طاقت الله انسان لور کړی دی، خو په دې وړو دماغو باوجود انسان هیڅ یو کار بے مقصد کول نه غواړي، بلکې کڅوک بے مقصد یو کار کوي نو عام د دنیا خلق هغه ته په ښه نظر نه ګوري. نو بیا الله چې دا دومره کائنات ساز کړي دي او دا دومره مخلوقات د انسان خادم ګرځولي دي، نو بیا د انسان د پیدایش انسان په وجود کې خاص څه کمال شته. هغه کمال، هغه مقصد، هغه څه شی دی؟ هغه د الله په حکمونو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند تیرول دي. الله فرمایي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اے انسانانو، اے زما بندگانو، ما تاسو د بل مقصد د پاره نه پیدا کړی، ما خالص انسان د دې د پاره پیدا کړی. اے انسانا چې تب زما رضا غواړي، اے انسانا سحر وختی چې پاسه او دس کوي او مونږ کوي دې کې بده هم زما رضا مطلوب وي. اے انسانا خوراک خاک چې کوي دې کې بده هم زما رضا مقصود او مطلوب وي. اے انسانا خوب چې کوي هم بده کې زما رضا ستا مقصود وي. اے انسانا تعالی ما یو داسې دینو داسې منشور درکړی دی چې کچره ته تجارت کوي نو هغه نه هم دین جوړولای شي. کچره ته عبادت کوي هغه خو لا پرېږده، عبادت خو اسې عبادت دی، خو کچره ته عبادت کوي نو هم به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې شوې طریقې باندې کوي. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی بھی تابعداری کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تابعداری کرو. ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری کا در کے نشتا، مونز دے مونز نہ دے، حج دے بیا حج نہ دے، عبادت دے عبادت نہ دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې یو سړی مونځ کوي، رکوع سجده زر زر کوي، تعدیل ارکان پکې نشته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ارجع دوباره لاړ شه مونځ وکړه، تا د سره مونځ نه دی کړی.
دا ورته نه وایي چې مونځ دې ناقص دی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لاړ شه دوباره مونځ وکړه، تا مونځ نه دی شوی، تا سره مونځ کړی نه دی. بار بار هغه مونځ کوي، بار بار مونځ کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دوباره ور باندې راګرځي. اخیری هغه تاسو کو هغه ورته وایي چې تعدیل د ارکانو کوه. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ جیسی نماز پڑھا کرو لکه څنګه چې زه مونځ کوم د الله بنده داسې مونځ کوم، زه څنګه عبادت کوم داسې عبادت کوم. اللہ تا عبادت مطلوب نہ دے، اللہ تا زما پشان تا عبادت مطلوب دے. اللہ تا مطلق مونز مطلوب نہ دے بلکہ زما شان تا مونز مطلوب دے. اللہ جل جلالہ تا مطلق حج مطلوب نہ دے بلکہ دا سے حج مطلوب دے. لکه څنګه چې غوښته دے، څنګه مونز چې غواړي په کم وخت باندې غواړي. نو عزیزانو د الله رضا، د الله راضی کول دا اصل مین مقصد دے د بنی آدم د پیدا کولو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وی اللہ زندگی انسان لور کڑے دا، اللہ سا انسان لور کڑے دا، اللہ ژوند انسان لور کړی دی لیکن د بندګۍ د پاره، الله د رضا د پاره، د الله جل جلاله خوشالولو د پاره. هغه زندگی، هغه ژوند چې هغې کې الله رضا نی، هغې کې د الله د رضا کولو کوشش نی. نو الله شاعر فرمایي چې زندگی بے بندگی شرمندگی او بال دی. دا خو نو عزیزانو د انسان د پیدایش مقصد دی د الله رضا کول. ہر یو فعل، ہر یو عمل د الله د منشئ مطابق ادا کول. نو الله موږ له داسې یو دین را کړی دی چې په هغه کې هره طریقه الله ښودلې ده، هره طریقه الله ښودلې ده. نو موږ نن دا محفل او دا مجلس چې جوړ دی او منعقد دی، دا د یو نکاح په سلسله کې دی. اسے بعض خبر باندې غور کوئ. د تقریر مقصد صرف دانی چې سړی په طرز باندې تاسو له داسې تقریر وکړي چې تاسو ته خوند واله، مقصد حاصلولم اصل څه شی دی. واده بغیر د ډنګ ډونګه چا لیدلو؟ رښتیا وایه چا لیدلو داسې؟ منګه خو چې د پلار او د نیکه د زمانې نه ګورو، وی واده په ډنګ ډونګ خوند کوي او مړی په جړا خوند کوي. دا متل کوي خلک که نه کوي؟ حالان کې واده یا مړی دا د شریعت، د دین، د سنت یو بهترین رکن دی. واده د سنتو یو بهترین رکن دی. مړی هم داغه جنازه دا هم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت یو بهترین رکن دی. لیکن منگ تے نہ سے جوڑ کری دی، منگ واده نه دنیا جوڑا کړی دا. زمنگ واده کا صرف دنیا وے هم نه باقی نو، زمنگ واده سوچه بھی دینی دا. زمنگ مړی کچری صرف دنیا وے نو هم باقی نو، لیکن زمنگ مړی نن سوچه بھی دینے تا ہوتے ہے. حق خبری بکو اگرچہ پچا ترخی لگی، اگرچہ پچا ترخی لگی. یو شاعر وہی اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے، اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے، ہم پھول کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. ہر یو انسان، ہر یو انسان، ہر یو مقرر، ہر یو خطیب د خپل ذہن مطابق خبره کوي. کچره څوک په قرآن او په سنت باندې مین دی،
هغه د قرآن او د سنت مطابق خبره کوي. کچری د چا دنیا او دولت طرف ته توجه ده نو هغه به تقریر کې د دنیا او د دولت طرفداری کوي. کڅوک په خېډه باندې وګې دی نو هغه نه که تپوسو کې هغه به وایي 2 څلور روټۍ جوړېږي. هر چا خپل مقصد یې که نه ذهن کې چې کم څه پراتی باطن کې ظاهر کې هم هغه سره وځي. موږ الحمدلله د قرآن او د سنت اجتماع ده او نکاح د دین یو جز ګڼو، د شریعت یو حصه یې ګڼو، د سنت یو رکن یې ګڼو. ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی النکاح من سنتی. سنت عبادت دے کہ نہ دے؟ سنت عبادت دے کہ نہ دے؟ یو سړی کچری د الله کلام په ډلونو بجو سره وایي نو موږ تاسو وایو چې دا ډېره لویه ګناه کوي. یو سړی کچری تلاوت کوي او ډلونه او بجې ور سره وهي ما او تا هغه ته بېدین او بې اسلامه وایو. خو کچری یو سړی نکاح کوي، نکاح هغه کې بېدیني کوي، هغه کې د ښځو بربنډوالی راځي، هغه کې بې پردګي راځي. زما او ستا خویندې ټولې جمع شي، هغه خویندې میندې چې ما او تا د هغې په سر باندې ډېر غیرت کول غواړو، ځان له پښتون وایو، ټول کال ما او تا پټه ساتلي وي، ټول کال ما او تا برقه ور اغوندلي وي، واده کې هغه ښه ځان جوړ کي، بهترین سرخی او پوډر او څه شی او څه شی پردي کور ته لاړه شي، غیر شرعي واده کې د هغه دنیا بې پردګي وشي. ګوره صرف زنا حرامه نه ده چې تاسو وایئ چې صرف زنا حرامه ده. لکه څنګه زنا حرامه ده همدارنګې زنانه له سترګو غړول هم حرام دي. لکه څنګه نارینه ته د زنانه لیدل حرام دي همدارنګې زنانه ته د نارینه لیدل حرام دي. آواز هم ستر دی. آواز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بے بیانو تا رب العالمین ټول کائنات کے لوی غیرتی ذات آغا فرمائی فلا تخضعن بالقول. کچری دا صحابہ کرام چې د امت لوی لوی اولیاء کرام دی، لوی لوی بزرگان دی چې د تمام کائنات اولیاء د صحابہ کرامو درجه نه بلکې پخو خاورې ته هم نشي رسېدی. هغوی که تاسو نه تپوس کوي د مسئلې تپوس خبرې تپوس در نه کوي. اول خو اللہ فرمائی فاسألوہن من ورائه حجاب، پوچھا کرو لیکن پردے کے پیچھے پیچھے. تپوس مت کرے خود پردے نہ خواہی کا. بیا صحابیات رب العالمین فرمائی فلا تخضعن بالقول، زبان کے اور آواز کی نرمی پیدا نہ کی. ضرورت پورا کرے آواز کی نرمی پیدا نہ کرے. زما استا خزا پا واده کی گانی وی او نارینا او دا مخی زمانو کی خوب دا منگو تا ڈمان وی تاسو چورتر سوائے دوی با کرونو کی اوریجی پا خوالے ہو دین وانا ستر نکولو. زمانگا علاقو کی کاخیان ورطوئی کاخیان دا نهر باندی دا غوی ڈیوٹی لگی دلی چه نهر کی او بچا ڈولی نو غیر آڑی کال کی بیا غوی لخپل سا مزدوری ورگئی. وطن کې متل مشهور دی چې زنانا په وله کې لمبې دی. ایوی زنانا آوازو کو چې پټې شي سړي رالل وی والا سي بشرمه غونه او چې وی مړه دا خو سړي نه دي کاخیان دي. نو دا نیان او دا مولیان په یو وخت کې چاته اړو سړي نه ښکارېدل وی مولا مور پلار دی نه ستر نه کیږي. والحمدلله زمونږ ستاسو ذهن خو د هغوی خلقو په شان نه دی کنه. پختانه ټول غیرتیان دي. پختون که بریلی دی هم غیرتی دی، پختون که تبلیغی دی هم غیرتی دی، پختون که پنجپیری دی هم غیرتی دی، که دیوبندی دی هم غیرتی دی. دیوبندیت کې دا ټول راځي. خو صرف خبره دومره ده چې لا تر اوسه پورې توجه د دې طرف ته نه ده تللی. نو هر مولا ورته د خپل ذهن متعلق خبره کوي، مطابق خبره کوي. ولی د چا په باطن کې چې سی ظاهر کې هغه راوځي. یو ځای کې څلور کسان ناستو، څلور کسان د ذهن متعلق خبره درته کوم چې د چا باطن کې سی نو ظاهر کې هغه سره راوځي. بادشاہ راغی ورته وایي چې اے کسانو زما د پر رب العالمین باندې قسم وي زه د شعر یوه کړی درته وایم، دویمه کړی ورپسې جوړه کې کني سر بم د تنې نه غوڅ کمام. و به څوک داسې جلالي غونې یو ملا و عاجز
دا څلورو کسانو کې زمنګ د زمانه پشان مولا نه ولکه منګ چیو او یو غریب وو او یو ړوند وو او یو عاشق وو. نو ړوند خو نظر نه لګي، عاشق پسړه سوځېدلی، او غریب جیب کې پیسې نه لري، او مولا پسړه کې دین لري. الله دې موږ تاسو کې دین پیدا کړي. مولا دې ته نه وایي چې پټکې والی او مدرسې نه فارغ شوی او چرته جماعت کې امامت کوي، صرف دې ته مولا وایي. نه چې څومره علم تعالی الله درکړی دی، هر یو سړی خپل حد پورې مولا دی او مکلف دی، هغه په خپل علم باندې عمل کوي. بادشاہ ورته وایي چې کړی دا ده کہ اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں. دا کڑے دا او دیتا بلا کڑے جوڑا گئے. نو ملا ورتا وہی خپل ذہن مطابق ملا ورتا وہی چھ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. اے بادشاہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بت پرستی نشتا، تصویر کشی ممنوع دا. نو دا دیو جنا ما دا خپل جانان تصویر نہ دے کینچ کڑے، دین کے ناروا دا. نو دا باطن کی دین پروت وہ دا دین مطابق خبر ہے. غریب ورتا وہی چھ مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. وہی مصور تا ورغلے وما زړخم کې د چې یو خاسته تصویر واخلما، لیکن هغه پیسې غوښته او ما سره جیب کې پیسې نه وي. نو د دیو جنا ما د جانان تصویر پاتې شو. خپل ذهن مطابق خبر ہے وکړه. ړوند ورته وایي چې مجھ میں بینائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. اے بادشاہ ما خسترګي نشته چې زه تصویر وګورم، او تصویر کې د خبرو کولو طاقت نشته چې تصویر ما سره وغږیږي. نو زه تصویر څه کوم؟ زه کته نشم تصویر غږیدی نشي. عاشق ورته وایي چې ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. اے بادشاہ یو والی کی چې کم خوند سړی چې आवाज ناستی جدای کې د خپل معشوقې په جدای کې چې سړی جاړي یکتای د سوځیدلو کې چې کم خوند هغه بیا په ملاویدلو کې خوند نشته. بس چې आवाज ناستی او سوځي او لوګيږي ډېره خبره. ځکه می تصویر د جانان نه کېنچ کړ. نو عزیزانو د مولیانو ذهنونه مختلف، د عوامو ذهنونه مختلف دي. نو کچری یو مسلم ذہن والا انسان، یو ایماندار ذہن والا انسان تا وده تکے مختشی نو اغلا مخ کے رکن د سنت مخ کے ورشی چان نکاح من سنتی، نکاح خو سنت عمل دے. نو اغا پا ذہن کے تلاش پیدا شی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وعده څنګه خود لے دے. او کله چې یو سړی ذہن کی بھی دینی پرتا دا، بدماشی پرتا دا، اللہ د دین نه لره والے پروت تے. هغه ته چې کله څوک د واده نوم واخلي نو د هغه په ذهن کې ټنګو ټکور راشي چې چېرته واده نو ټنګو ټکور به پکې. چې کله د مړي نوم واخلي نو هغه له ذهن کې فوراً د ویر او د ماتم او د سقاطونو خیالونه راځي. یو مړی شوی و، دولتمن غونې مړی و، طالبان ورغلي وو، داسې 100 روپۍ ورباندې تقسیم کړې. وی چې کله را واپس شوي دې ته مړی وایي، وی هر دله پښې وغځوي چې زه مړ یم، دې ته مړی وایي، وی هر دله پښې وغځوي چې زه مړ یم. نو عزیزانو کم چا کی چې دین پرستی ده هغه فوراً ذهن دی لذي چې الله او رسول په دې ځای کې څه حکم دی.
ولی اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے انسانانو نن ورځ ما تاسو باندې دین مکمل کا. نو ان نکاح من سنتی، نکاح دال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت تے، سنت دین دے کہ نہ دے؟ نو اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، وعدہ والا سنت پکی موجود دی. اللہ جل جلالہ فرمائی کل من علیہا فان. اندارنگے اللہ فرمائی انکا میت و انہم میتون. اندارنگے اللہ فرمائی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. کلا چی اجل راشی بیا نو یو منٹ مخی کیدلیشی و نرست کیدلیشی. نو مرگ را دے کنا قرآن کی راگے چی مرگ شتا دے. نو دا قرآن کی چی کلا راگے خود دینی واحد صدا کنا ضرورت تے ہو نو مسلمانانو. نو دا ہم پا دین کی شتا پیغمبران مڑشوی دی. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا جوند بانے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لونا وفات شوی دی. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی بی وفات شوی دا. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسونو صحابہ کرام وفات شوی شہیدان شوی دی. نو زمون دین چی کلا مکمل شو نو دا نکاح او دا مڑی او دا ہر غم و خادے تصور دا ہر غم و خادے متعلق احکام با زمون پا دین کی وی کنه بھئی بیا ورطا مکمل ویلے شی بیا خو مکمل نشو. نو عزیزانو زمون ستاسو ذہن کے ہر یو شے چی راشی نو دا غیب من اللہ او دا اللہ رسول نے تپوس کو. قرآن کریم کے اللہ فرمائی کہ کلا ستاسو یوشی باندے جگڑ راشی، کلا پا یوشی باندے اختلاف پیدا شی، نزاع پیدا شی. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کلا چکم یوشی کستاسو خلجانو اختلاف پیدا شی نو اللہ اور رسول طرف تاغ شعر رجوع کے اللہ نا تپوسو کے ند اللہ قرآن کے اگورے داغی پا بارک سا حالات تی سا احکامات تی. بیاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کے اگورے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اے صحابہ کرامو کلا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دا صحابہ کرام دیر زیاد پریشان دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا آخر وقت کے فرمائی ترکت فیکم امرین. اے صحابہ کرامو اے دو غم زپلو ملگرو چی زمادت للو پا وجبان دی دیر زیاد غم جن یہ چی یا اللہ محمد الرسول اللہ با منگ نلار شی منگ با گمراہان شو. یا اللہ منگ با بلی فتنے شکار شو، منگ با سوک خطا کی سوک برتوائی چی دا دین دے سوک بوئی چی دا دین دے. ننسا خلق کوئی کنا یرا منگ کم طرف تلار شو، سوک وئی چی دا حق دا سوک وئی چی دا حق دا ہے. کچر لس کسان جمع شی او تا تا وئی چی دا تچی کم دنیا گٹھے دا پیسے ٹولی تفلنی سڑی لور کوا او یو لوی عالم در تراولی آگا در تا قرآن و دا حدیث پا زمن کے ہوائی چی تا چی سمر پیسے گٹے دا ٹولی پیسے فلنی کرا لے گا. او سم کور کے لئے چی مال و دولت تے دا ہم ٹول فلنی کرا لے گا. تب شک پکیو کی تو پیسے ہو لے گی چاہ کرا تب داورتا ہوائی چی یارا چی دی وئی خو حقا دا کنا والا دا 1 کروڑ روپے میں بینک کی دا فلنی والا غلط پشی پکی ستا ذہن خودے جے کی کار کئی او تا وئی چی نا نا مڑا پا دیکھو وڑو کیا لکم پوئی گی دا خو زما دا نقصان خبر دا گٹم بے زور کون بے دلا. خو کد دین متعلق تالا دو خبر راشی نو تا غلطے گی ولی ستا دین سر دلچسپی نشتا. تا دا اللہ پا دین باندے وورز دورزی لگولی ندی، تا دا اللہ دین تا توجہ ندا ورکڑی ستڑے شوے پہ نئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزوں پریدم آئے صحابہ کرامو ما تک مسکتم بہما لن تضلوا ابدا
जब तक इन दो चीजों को पकड़े रहोगे कि तरसो पूरे तासु दगु दो सीजनु बांधे मंगोली टेंगी किड़वी नो लन तसिल्लू अबदा हरगिज ब गुमराह नशई हिच सोगबा हिच मुला हिच मुकर्रिर हिच यो इंसान बतासो खताने की कला चितासु द अल्लाह कुरान रानी वले कला चितासु द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस रानी वली दी कला चितासु जोड़ दगु दो सीजनु सरावर सरदे नो बस तासु कामयाब है। सहाबाए किराम फरमाई या रसूल अल्लाह कम दो सीजन दी और तो फरमाई किताबुल्लाहि व सुन्नती यो द अल्लाह किताब यो जमा सुन्नत तीन से यो द अल्लाह किताब 3 गुनी से बस दा दो सीजन चिकल उनी से तासु कामयाब है। नाजिजानो वादा द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत है वादा कवल द वादा की कम रसूमात और रिवाजों दी द दे टोलो तलल सुन्नत सरा पकार दी चिदी के कम यो शे जायज और कम न जायज है मंगूरू ची जमंग वदुना द शरीयत मुताबिक दियो कनरी अजीजानो द शरीयत के द वादा हकीकत ची कम दे अटोलो न ख्वावल ची कल मंगनी कीगी वादा कीगी नो अवल दे सड़े द खपल ज़वीन तपोसु की बचिया ताला वादा कौम تا کم جنه خوخه ده یا د فلانه خوخه ده زوینه دی تپوسو کی ولی د عمر سودا ده کېدلی شي که د دوی په مابین کې توڑ راغې نو دا د کائنات ابتدائی مدرسه ده مور او پلار چې کله د مور او پلار په مابین کې اختلاف وي نو اولاد تربیت په هغه کور مدرسه کې حاصلوي نو دا هغه په ذهن باندې باغ اثر کیږي او هغه الګ د معاشره سبا یو فرد دی هغه اثرات دغه په ذهن کې راځي ټوله معاشره بګندګي او کله کستاز وی هغه خزه خوخه نه ده نو هغه بغیر چاپیر نظر تاوي او غنه بد نظری کیږي او کستاین ګور استاد وی خوخه نه ده هغه نه بد نظری کیږي ټوله معاشره به تباہی نو زینه به تاسو کې او بیا به کما خزه کما جنې چې غواړي هغه نه خپل پلار خپل مور خپل متولیین چې کم دی هغه ولیان چې ورته وی ولی شرعی هغه به تاسو کی بارا طریقه چې تام دا الګ خوخ دی او کنه یو صحابی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه سور رنگی ور باندې ولې دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اے ملګریا دا څنګه زدا تا باندې رنگ وینما د زیړواله سورواله اده واده نه خوا هغه ته چې یا رسول الله ما واده کړی دی چا سره دی واده کړی دی انصاری جنې سره مې نکاح شوی هغه ورته وای چې تا دا غي سترګو ته زیر زیر کتلی دي فإن فی اعینهن لشیئا زکه چې د انصارو زنانو په خزو کې لږ معمولی غونې عیب دی خدي زیر زیر ورته کتلی دي مقصد دا دی چې مخطوبه ته سترګو غړول جایز دي په دې نیت باندې چې دا جنې زکوم په دې نیت باندې دا هغه جنې لیدل جایز دي او کم چا چې دا نکاح کیږي پکار دې چې ټولو نه اول د هغوی په مابین کې دا ترازی ور زمندی وشي جنې دې الک وګوري الک دې جنې وګوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا الله جل جلاله نه منګ زیات غیرتی نه یو کڅوک دا وایي چې دا به غیرتی دا نو هغه سړی به ایمان لري ځکه چې دین ته چې یو سړی به غیرتی وایي د شریعت حکم ته چې یو سړی به غیرتی وایي خدا خو تبا دی ګن نو عزیزانو دې به ګوري چې کله وګوري ټول زندگی به د دوی په مابین کې تعلق جوړي او کله دې دا ځان له غیرت غټ کو چې نه مړه داسې نشي کېده زدا سه نشم کوله بیا به سبا استاد لور او استاد زوم په مابین کې به تعلقات خرابي طلاقونو ته به خبره تلی او بیا به دې لور په تمامو کچړیو کې تمام افسران ګوري یو کس ته نه خدلا شل افسرانو ته به خای یو به تنه بیان اخلي بچي څنګه چل دی تاسو سره څه ظلم کیږي بابا تباروزا دینه موږ ته پوښتنه کوو بیا به تفریحي محرر به ته پوښتنه کوي او بیا به غیرت معلوم شي چې کې تعالی سمره غیرت ده نو چې کله ترازی وشو په خپل مابین کې نکاح دی وشي نکاح دی وتړي او ټولو نه بهترین نکاح هغه دی چې هغه کې مہر کم وي هغه کې خرچا کم وشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لونه واده کړی دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بیان نکاح کړی دي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې نکاحونه شوي دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
ټولو نه بهترین نکاح، ټولو نه زیات بهترین نکاح د برکت په اعتبار سره هغه نکاح دی کم نکاح چې بؤنت خرچا او ټنګو ټکور او شور او شغب پکې کم وشي، تاوان پکې کم وشي، نو دیتا ټولو نه زیات برکتی ود ویلې شي. کم واده کې چې زیات خرچي وشي، کم واده کې چې زیات تاوانونه وشي، کم واده کې چې زیات الله ناراضه کړي شي. الله فرمایي ټیک ته تا زمانہ فرمانی وکړه، ټنګو ټکور دی وکړه، تا پکې بهودگی وکړه، تا پکې بے ستری وکړه، تا زما احکاماتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ماته کړې. الله فرمایي د زړونو مالک زیما، د محبت پیدا کولو والا زیما، د نفرت اچولو والا زیما. سری دی واغستی پیسو باندې، گاڑی دی ونیول پیسو باندې، لیټونه دی ولګول په پیسو باندې، نیانو ډمانو کنجران دی راوغختل په پیسو باندې. تاله ما وړه غوندې بادشاہي درکړې وه، معمولی غونې اختیارات می درکړي وې، انسانه تا هغه غلط استعمال کړل، تا چې څه بدکاري او فحاشي کولی شو هغه دې وکړه. اللہ فرمائی وجعلنا بینہم مودتا ورحمہ، میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. محبت ڈالنے والا کون ہے؟ نفرت ڈالنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ فرمائی محبتنو اچولو والا زیمام، نفرتنو پیدا کولو والا زیمام، د زړونو په مابین کې تعلق جوړولو والا زیما، د تمام کائنات تاویزګر دی ور باندې ستړي شي، د تمام کائنات په زیرتونو باندې وګرځوا، د تمام کائنات دمونو درخو باندې وګرځوا. الله فرمایي چې ترسو پورې زما درنا، ترسو پورې زما دربار نه منظوری نه ده شوی، ترسو پورې چې زما د طرف نه زما مشیت تقاضا او فیصله نه ده کړې، نو والله کا د تمام کائنات ډاکټران یو کی، واللہ کا دا تمام کائنات اسپیشلسٹان ہو کی، اسپیشلسٹان، واللہ کا دا تمام کائنات تاویزگری ہو کی، واللہ کا دا تمام کائنات قبرستانوں نے ہو کی. ولی عرص کولو والا سوک دے رب العالمین فرمائی کی او زیمام. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ فرمائی تاسو ہیچ شے نشے غوختے، هیڅ اراده تاسو نشئ کولای تر هغه وخته پورې چې ترسو پورې رب العالمین هغه اراده نه ده فرمایلی. الله در کې د یو شي منظوري نه ده شوې. لا اله الا الله مقصد هم دا دی، ارس کولو والا الله دی، مالک یوم الدین الله دی، کل شیء قدیر الله دی، علیم بذات الصدور الله دی، محیط بالعباد الله دی، تمامو بندگانو باندې دایره اچونکې رب العالمین دی، دا هر چا د زړونو بهید او رازونو نه خبردار الله دی. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. کچری رب العالمین د یوې بدی یو نقصان یو ضرر اراده او فرمائی نو فلا کاشف له، کوئی دور کرنے والا نہیں، هیڅوک د لرکولو والا نشتا، هیڅوک د روغولو والا نشتا، هیڅوک د جوړولو والا نشتا الا هو، هغه کیو الله دې. قادرا قدرت داری ہر چه خواہی آن کنی، قادرا قدرت داری ہر چه خواہی آن کنی، مردرا جان ہم تو بخشی زندرا بے جان کنی. شاعر فرمائی چی یا اللہ دمر لوی ذاتے، اے پروردگار عالم دمر لوی طاقت تا سر در سر دے، دمر لوی مالک دمرا مختار کلی، دمرا د تمام کائنات چارج تا سر در سر دے. چی کچرے مڑی لا مرگ ور کئے نو ہم تے ور کئے، او کچالا جوند ور کئے نو ہم تے ور کئے. خام اتیاز نے انسان پیدا کولو والا سوکتے اللہ دے. نو اللہ فرمائی ٹیٹے زما د نبی طریقے نہ خلاف دے اوکو. اللہ فرمائی فلا وربک لا یحکموک فیما شجر بینہم، دا سے دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے پیغمبر عمر پورے داخلک مومنان نشی جڑے دے. فلا وربک لا یؤمنون، سمر لوی قسم اللہ خری.
ستا پر رب باندے میرے قسم وی لا یؤمنون دعوے تو کر سکتے ہیں ورن لیکن مومن نہیں ہو سکتے. دعوے کر سکتے ہیں پر مومن نہیں ہو سکتے. دعوے خو کولے شی دے اسلام اگدے لیکن مومن نشی جوڑے دے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم چہ ترسو پورے پخپل ما بین کے معاملاتو کی تحاکم نوے گرزولے. ستا اقوال حاکم نوی گرزولی ستا احادیثو نے تپوس نوی کرے. مڑی کی استاد احادیثو نے تپوس نوی کرے. جواندیو کی استاد احادیثو نے تپوس نوی کرے. بچے پیداشی دے دکری زڑے خضر او غاڑی چی دے علاقی رسم سدے را غاڑی کنا یو سڑے چنوے یو وطن تراشی ورکر مڑے پیخ شی یا ورکر وادر آشی یا ازوے پیداشی نو بڑا سڑے بکی نہیں یا بائی وزڑا خضر او غاڑی مورے دے علاقی سرس مرواج دے خلق سکی نا غور توئی چی دمرا ٹیمونا غاڑی راوڑا کچرتا سانڈائی آغا مالال کا خیر دے رسول دے سوالو نا کوا خو خیراتو نا ہوکا رسول دے خدای بیا تباہ و برباد کا باقی نشت منگوئی چنانا خیراتم ہوکا صدقم ہوکا پدا سی طریقہ ہوکا چی سبا بیا کڑے گی نا مردال دے خیر ورسی اسے نا چی قرضے باندے دے اسقات و خیرات کڑے اور مردہ دے پہوا پورے زورن کڑے دا مردہ قرضی دینی لنڈی کڑیو دے زینا خیراتو نا ورپسکی آغا اللہ رانی ولی تاوانے پردی حقوق دی اللہ کو پردے حق نہ معاف کئی. اور دا فقہ مسئلہ دا من کو احنافیو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک غٹو غٹو کتابونو لکلی دی لکا شامی عالمگیری ہدایہ وغیرہ وغیرہ چی کل مڑے وشی دا مڑی چی سمر ترکا دا و سمر پیسی چی دی آگئینا دی اول تجہیز و تکفین وشی یرا سمرہ دی مڑی دا پارا کفن لگی دا آگے خرچت نو باس ہے دانا جی تابوت پا پسو جوڑی گی تابوت ضرورت نہ دے تابوت ضرورت نہ دے کچری پیسے کمی وی نور سلا نہ زیاتے دے تابوت پا پہ نہ جوڑے او کا جوڑ دے کو او دین دے نہ گنا لو باقی نشتا ہو کا ثوابی گنی ضروری گنی نو بیادام بدعات تے صحیح نہ دے. کفن باندی سمرہ پیسے لگی قبر کنستلو باندی سمرہ پیسے لگی داتے نہ لرے کا پس دا آغے نا بیا قرضے ہو گورا چی مردہ باندے کما قرضہ دا آغا قرضہ تینا لنڈا کا آغے نا بعد بیا وصیت چی کم وصیت کڑے دے بیا چی کم دا قرضے نا زیاد شو آغا وصیت نافذ کا بقایا موحدین ار یو سڑی امام اعظم یورا پنج پیریان مذہب نمانی وہی داخل کن وہی کن وہی رختیا وائے وہی پنج پیریان مذہب نمانی من کو پنج پیریان نہیں من کو دیو باندیانیو دا خوی من بدنام کریو زمن دو جماعت نم دے اشاعت و توحید و سنہ تاسو پنج پیریان تاسو خور مڑ والا ہے سوک پی خوریان ہے سوک ورمڑیان ہے زسدیوال ہے ماں پنج پیریان من کے خویم دا پنج پیرو سیدن کے نیش زمن دا جماعت نم دے اشاعت التوحید و سنہ دا دا دیوبند یو شاخ دے خمنگی بدنام کلیو کڑی ولیو ما یوا کسر آیا دا شو مخی مم یو زل کڑی وا یوا خزوا دا غی نمو حسن پری سنمیو او دا سے سخاوا چی 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 لی دلی دے وینو من خونوالی دلی خواغا قسم چاوری دلی دا وی دومره تکا تورا و بدرنگ وا چی میخم تی خیستخ کاری دا دیر بدرنگ وا انتہائی پا دی طول کلی و قوم کی چانکا والا چی دا شای سوک سکی ناغی یو پی جی ہو کتا کیشی دو قرآن حافظ بم و دو قرآن حافظ اکثر رندی یا جزان او سادم بھی اغلا ورغلی دا وکی و طویلی دی چی پی جی صاحب مال اللہ یو حسن را کڑے وے ارمان دے کستا سترگی وے بے ہوشا شوے باوی آغا ویلی چاہے ورزی دا کمن اوی منگلا خسوک خزی نرکیو بیستاقونی خزی چی ملاوی گی خوب معلومی گی دا سی چی دعاگانی میں قبولی شوے و طویلی دی چی نو سکول غواری وی بس دا طولی دنیا کی متابان دی زڑو بس کری دی تا سر نکاح کون آغا ور طویلی دی چی بس یا بسم اللہ نکاح پی تڑلے
حسن پری دا نوم حسن پری دے شکل صورت به خدای خبر څنګه یې نو هغه ته څه پته لګېده وخت تېرېده یو ورځ په ګلې کې یو کس آواز وکړ چې خلقه داسې رنجه مې راوړي دي چې کم یو ړوند سړی مادرزاد ړوند سړی سترګو پورې پوری کي نو هغه به سترګې پیدا شي حسن پری سره غم پیدا شي چې اوس دله کار ګوري که دا دې وګوري نو خدای راستی په کوتکو به دې د کور نه وباسي چېرته څه خیر زکات یې ټول کړی و پیسې ورسره یې ووته ورته وایي چې بابا څو بوتله دي لستی یا دولستی 100 روپے بوتل دی یاره 500 روپے بوتل وي دا ټول ماله راکړه ټول یې ترې راغستي دي او کور کې چېرته نلی ته غورځولي دي چې د خاوند مې وانخلي که وایخلي سترګې یې پیدا شي نو ما خو ویني او چې ما وویني نو زما خو ځای نشته نو دارنګې هغه رانجې ختم کړل او خپل هغه عیب یې پټ کړو نو نن زمونږ مخالفین چې کم دي جیب چور د سقاط په بانه باندې عوامو نه پیسې خوړلو والا د سقاط منګ هم قایل یو ښه خو منګ وایو چې هغه سقاط وباسه چې علامه شامی رحمت الله علیه لیکلی دی فتوی عالمگیری کی چې څنګه لیکلی دی مرده دې سنبھال که مرده وصیت کړی دی وصیت نه بعد وصیت نه علاوه هم نشته ګوري تا وشته دی مرده پس اسقاط کوي نو څو ورځې بعد غریبانان وګوره چا کور ته 1000 روپۍ ولېږه چاله 500 ولېږه چاله 2000 ولېږه ته چا نیولی خدا شوشا موږ نه منو شیشې نه منو شوشا نه منو چې تا پیسې ماتې کړي وي نوي نوټونه او ولاړې کش 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 مخکې ودونو کې به تاسو لیدل کنجرانو باندې به چې کم تقسیمېده دې ته خو موږ سقاط نه وایو دې ته سقاط دې ته موږ شوشا وایو خیرات او سقاط منگ منو منگ وی چاره غریبانو لے ورکام دوی وی چې نا مولیانو لے ورکام په دغه ورځ باندې زمنګ په شان د وړو وړو طالبان چې هغون پټ کی وایي داسې نیخ کینی دایره کې ملیدلی دي منگ دا ویو چې سقاط او خیرات وکا په طریقه د شریعت وکا مولاتوب ولې شرمای سړیا نو خبره مې دا کوله چې هغه حسن پری آغا ټول بوتلان واغستلو ضایع کړل چې زما عیب څرګند نشي نو دا مولیان په منګ باندې پوه شوي دي چې دا خو د ړندو سترګو سلایان دي دا خو د خلکو له قرآن ښیي دا دیوبندیان دا اشاعت توحید و سنه والا خلقو ته قرآن ښیي خلقو ته احادیث بیانوي خلقو ته حقایق بیانوي نو راشه ټولو خلقو ته دا ووایه چې خلقه دا پنج پیریان دي دا قرآن نه منی دا مذهب نه منی دا اولیاء کرام نه منی دا قبرونه نه منی دا بزرگان نه منی دا خیراتونه نه منی مکه چې دا خلق د سره ورته کیننی ولی کچری څوک ورته کینی نو د دوی د قرآن او د حدیث خبره به واوري خوښ به شي د دې ړندو عوامو سترګې به پیدا شي او سبا چې زه ورته وایم چې ما درته ختم کړی دی 100 روپۍ راکړه دے برته وای چې مولوی صاحب قرآن کې الله فرمایلی دی چې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا الله قرآن کې فرمایلی دی چې د الله په کتاب باندې پیسې ماخلا مفسرینو لیکلی دی چې د دې حکم عام دی امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی چې حکم عام دی نموه چې د یهودو په باره کې دی او د نصاراو په باره کې دی او د بني اسرائیلو په باره کې دی حکم عام دی نو هغوی وایي چې کچرې دغو پنج پیریانو ته خلک کېناستل او د دوی اواز یې واورېده نو دا خلک خو پټې سترګې ساتلی شوي دي په ایمان وایه عوامو باندې چا قرآن ویلی دی عوامو له قرآن ورځي په ترجمې باندې هلکه درځي وایه چې نه که نه هېڅ وایه چې نه تاسو له ترجمه درځي تاسو له تفسیر درځي تاسو له حدیث درځي دې شي نه تاسو ټول پټ ساتلی شوي یې اوس به زه درته دلته کښېنمه او به وایم چې دا ډېره بختوره میاشت ده او په دې میاشت کې چې چا 100 روپۍ یو مسافر ملا له ورکړې نو هغه له به الله جنت کې 300 چته بلډینګ جوړ کړي او هر چت کې به داسې هوري او داسې غلمان به وي او داسې وي تاسو به وایئ چېرې جوړېږي دا به رښتیا جوړېږي 100 روپۍ څه شی دی ته به 100 روپۍ راوباسې زما به جیب ډک شي تعالی الله مکان درکوي او که نه یې درکوي او بیا ګورو قیامت خو که چېرې تا قرآن ویلی دی تا حدیث ویلی دي زه تا غولولی شم بیا زمونږ ګناه صرف همدا ده
چې منګ عوام د قرآن او د حدیث نه خبرو. زمنګ د اشاعت او توحید او سنت منشور او دستور دا دی. زمنګ د موحدینو د علماء دیوبند منشور او دستور دا دی چې من خلق د الله کتاب نه خبرو. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. منگ د مخلوق بندگی نه مخلوق و باسو د تمام مخلوق رب طرف ته ودرو چې اے مخلوقا هر یو کار کې الله نه تپوسو کا قرآن نه او حدیث نه تپوسو کا. نو ته چې کله قرآن او حدیث نه خبر شي بیا ته زما کارستانیانې چرته منی، بیا ته زما دروغ او دوکې چرته منی، بیا زه تا چرته دوکه کولی شم. نو نن سبا مولیان د حسن پری کردار ادا کوي چې تمامې شیشې واخلا او نه لیلی واچوه. هندوستان کې یو ملاو د بریلی اوسیدونکی و، بریلی و، تقشین بریلی و. نو هغه یو هندو نه سودا کوله، هندو به وله سودا ورکوله، قرضه وه کلیوالي وه. قرضه 5,000 10,000 تاسو ته به رسېدلي. هندو وله چټ لیکلی دی چې مولانا صاحب دا قرضه ډېره زیاته شوه، زما د کلي دکان دی، دا قرضه کراله راکې وخت هم ډېر وشه. هغه چې قرضه غواړي راتلونکي جمعه کې ورپسې ویلي دي چې قومه فلانی هندو وهابي شوی دی، سودا ترې نه ونه کوي. هندو وهابي شوی دی چرته هندو چرته وهابي، خو دا نوم بدنامو. نو بدنامې که خلق ترې نه ودرېدل د هغه دکان ټپ شه بلکل، هېڅوک نه ورتلل. هغه زړه کې وایي چې کپره در سره وکړه ظالمه. بله ورځ باندې ښې تحفې او تحایف اغوستي دي. مولانا صاحب له ورغی ورته چې مولي صاحب هغه شته قرضه خو مې در بخلې ده، دا مواله خو چې دا کم غم دې را باندې ایښی دی دا رانه لرې که. هغه بله جمعه کې اعلان کړی چې ای خلقه افلانی هندو ښه دی، بیا هندو شوی دی، وهابیت یې پرېښو دکان له ورځی. نو عوام خو ساده خلک دي. نو عزیزانو اشاعت التوحید و سنت نور هیڅ مقصد نه دی. دا تبلیغیان چې په کلی کلی کور کور کوسه کوسه ګرځي د دوی بل هیڅ مطلب نه دی. دوی خالص غرض دا دی چې دا خلک د الله دین نه خبردار کی، دا خلک د الله د قرآن نه خبردار کی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو نه خبردار کی چې هر یو سړي ته دا پته ولګي چې واده به په کومه طریقه باندې کومه، نکاح به په کومه طریقه باندې کومه، مړی به په کومه طریقه باندې ښخومه، زبا خپل غم و خدی په کومه طریقه باندې کومه. نو عزیزانو زمونږ کردار صرف دا دی چې موږ ړندوله چشمې راوړي دي، موږ ړندوله راسترګې راوړي دي، موږ کم نظر لره عینکې جوړې کړي دي. موږ دا وایو چې هر یو مسلمان د دې قدرت ولري چې هغه د الله قرآن باندې پوه شي، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو باندې پوه شي. موږ وایو چې هر یو امی ودرېږي هغه تقریر وکړي، هر یو امی ودرېږي هغه د ملا په شان بیان وکړي. تبلیغیانې کوي که نه کوي؟ په ګنټو ګنټو لګیایي. دوی وایي چې نه نه دا همدغسې خره چې پاتې شي. د دوی مقصد دا دی، دا د حسن پری کردار ادا کوي. نور هیڅ شی نه پنجپیری شته او نه وهابي شته او نه بل څه شی شته. خالص خبره دا ده چې که چرې دا رانجۍ د قرآن پورې کړل نو زما چیته پوزه او دا غټې شونډې او دغه کوږ وږ مخ ورته ښکارېږي. مطلب یې صرف دا دی. نو عزیزانو خبره د نکاح وه بل پله لاړه. نو نکاح د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د برکت په اعتبار سره ټولو نه زیات برکتی نکاح هغه دی چې هغه کې کمه خرچه وشي، کمه خرچه وشي، کم خلک ورکې راوغوښتی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سار بیگا کې نستلو والا سړی ډېر نږدې ملګري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې اے عبدالرحمن نن خو تا باندې آثار د څه شي ښکاري؟ هغه ورته چې یا رسول الله واده مې کړی دی. او تی چې ښه کله دې کړی دی؟ یاره پرون یا بله ورځ مې کړی دی. نو محدثین لیکي چې وګوره نږدې ملګری دی واده کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته نشته، ځکه چې واده کې دومره د تمامي دنیا د خبرولو ضرورت نشته. شارټ کاټ د محلې علاقې خلک را خبر کا، په جماعت کې نکاح وکا. حدیث مبارک کې راځي چې تاسو نکاح په داسې طریقه وکړئ چې خلکو له پته ولګي، چې شبه ختم شي. هسې نه چې سبا د جنۍ اولاد وشي چې څوک دا ګمان ونه کړي چې دا د کوم ځای نه راوړه، چې پته لګېدلي چې نکاح فلاني ټایم کې شوی دی. او نکاح په جماعت کې کوئ. د شریعت حکم څه دی؟ جماعت کې نکاح کوئ چې ټول کلی محله ور باندې خبر شي. خلاصه خبره
ټولو نه بهترین نکاح هغه دی چې خرچه ور باندې کم وشي، خلق کم راو غوښتلی شي، فرق پکې ونه کړی شي چې غریبانانو ته جدا ولیمي او دولتمنو ته جدا ولیمي. دا ډېر بے برکته واده چې فرق پکې، چې یو طرف ته یو قسم کھانا پینا او بل طرف ته بل قسم کھانا پینا. نو عزیزانو قرآن و سنت کی د هر یو شی طریقه شته، د ښځې او د خاوند. د الله جل جلاله خبره مې راغستې وه چې کچرې تا ناجایز کارونه وکړل، ټنګو ټکور دې وکړ، نکاح دې د شریعت نه خلاف وکړ، نو د محبت پیدا کولو والا زه یما، زه به زړه کې نفرت پیدا کما، بے په تمام کائنات باندې وګرځوا. والله کدی څوک په مابین کې محبت پیدا کی. د پښتنو په علاقو کې دا عادت ته چې کله ښځه او خاوند ول شپه سملی د بسترې لاندې ول چینی اچي. لیدلی به مې لیدلم دا تاسو په لاستا کمیشتا دا دومره بیوقوف خلک دی، دوی وایي چې چینی سره محبت پیدا کی. لیوانه یو که چینی سره محبت پیدا کېده مونږ تاسو به ټول د چینی دکاندارانو باندې مین وې، ټول به مونږ په مین وې، سار بیګا به د دروازو کې ولاړ وې. په دې مینې نه پیدا کېږي. مینه د الله د طرفه نه ده. کله چې د شریعت مطابق واده وشي الله مینه په زړه کې پیدا کی، کله چې الله مینه په زړه کې پیدا کی هغه بیا څوک ایستلی نشي. نو عزیزانو واده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا زما سنت دی، نو زما د سنتو په طریقه باندې وکې، ولیمه وکې، شاټ کاټ ولیمه، اولم ولو بشاتن. ضروری خبره نه ده چې ته ورته قرضه وکړه او ډېره دنیا راوغواړه او قسمه قسمه خوراکې پکې پخې که. نه نه نه، نکاح ہو کا، شاٹ کاٹے ہو کا، جماعت کے ہو کا، لگ خلق خبر کا، د سنت په طریقې باندې ہو کا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واده کړه، شاٹ کاټ جهیز والا وک، دانا چې ټي وی به هم په جهیز کی وی، ویسیار به هم په جهیز کی وی. یو بل لو بشره شوی دا کم یو شی بجاړي. پښتنو کې و طریقه دار چې زه خو په لور پیسې نه اخلم، صرف دومره پیسې اخلم چې سامان وته په وکم، بس وی 15000 او 10000 روپۍ مې په واغسته ټول باندې مې وته سونا وکړه. یو روپۍ مې ځان سره کې نه خو الکه دا د خځې سونا پتا باندې حق وکړه، په خاوند باندې و. د خځې تر چې کم سامان کوي حصہ د ازمکه د جایداد تا سره ده که خاوند سره ده؟ چا سره ده؟ پلار سره ده. د الله بندگانو خاوند سره خو صرف مہر ده، خاوند باندې صرف مہر ده. مہر پوهیږي د جایداد او د ځمکې او د پیسو حصہ پلار سره ده. نو پکار دادا چې تو ورته د خپل کور نه په خپلو پیسو باندې چې څومره وس دی رسی، وس مطابق ضروری نه ده چې ډېر زیات څومره دی چې وس رسی وته وکړه او دوو درو ښځو سره ور سره کا پټه رخصت کا. دا نه چې د هندوانو په شان ډولۍ کې کېنوه چې ټوله دنیا یې ګوري. دا ټول هندوني رسمونه دي عزیزان. نو پټه غونې ور ولېږه، ور رخصت یې کړه لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه کړي وو. هغه نه موږ زیات یو، زموږ لونه د هغه نه زیاتې دي. او خاوند باندې حق د څه شي دی؟ مہر دی. کم مہر چې د هغه د وس مطابق وي هغه به والا خپل مہر ورکوي. تا باندې خپل حق ته، تا اوس د خاوند د کور نه پیسې را پټې کړې 1,00,000 یا 50 یا 1,000 روپۍ او په هغې دې والا سامان وکړه. د دې داسې مثال دی لکه غلا دې چې وکړه او بیا دې لور د پې سامان وکړه. ټي وي ګان به پې عالمۍ را نن سبا ډېرې خرچې کېږي. نه نه، دا څیزونه خو شته نه په جهیز کې. نن د لور ودول نه لویه لوبه جوړه شوې ده. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین ډېر ساده دی. دین کې هر یو شی ساده دی، مختصر او شارټ کاټ دی. که چېرې څوک په قرآن او په سنت باندې تاسو به ریوند لتلي وې، ریوند کې مونځ وشي، مانځنه بعد 10 شل 15 10 نکاحونه په یو ځای باندې وتړلی شي، پته هم نه لګي. او موږ تاسو لوی حساب جوړ کړی دی، واده باندې به دومره خرچې وکړو چې بیا به 10 کاله سوالونه کوو. د قرضو لاندې به کمه ښځه چې کړې ده هغې نه بیا سونه ورته خرڅوي. خرڅوي او که نه خرڅوي. دا ټول ضلالتونه ولې دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت هم پرېښی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر څو پورې چې زما سنت تاسو ټینګ رانیولي دي تر هغه وخته پورې به تاسو معزز وئ، هېڅکله به نه ګمراه کېږئ. واعتصموا بحبل الله جميعا، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. دا اللہ قرآن مضبوط راونی سے دا سینا چې مضبوط تیرانه والے ختمونه پکای احکامات ته نزدک هر یو شی
معلوماتو کا د مړیو د زنده تپوس ته نو کا په دې باندې عمل کوا. پس دا غینا دې ته ویل کیږي عمل. وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چاچے صحابہ کرامو قرآن رانی ولو اغوی په قرآن باندې عمل کولو، اغوی ودونه د قرآن او د سنت مطابق وو، دا اغوی مړي د قرآن او د سنت مطابق وو، هغه په تمامي دنیا باندې معزز وو. کم طرف ته به چې لاړل کفار به تنه یریدل، وړاندې مخې ته به سفیر ورولېږلو چې تاسو ډېر کمزوري خلک یې، تاسو سره دنیا او دولت نشتا، وایه که د فرض څومره دنیا او دولت تاسو لګي دا به موږ تاسو له درکو، لیکن تاسو بې جهاده واپس شئ. هغوی به توره راوایستله چې نه نه، یا کلمه ووایه یا ذلیل هو کر ټیکس قبول کې یا جنگ ته تیار شئ، منګه ستاسو د دولت او د پیسو وږي نه یو. دومره عزت الله ولې ورکړی و؟ صرف په دې وجه باندې چې قرآن کریم باندې ایمان و، عمل یې ور باندې، او موږ تاسو تش قرآن منو، عمل مې په نشته. او که حقیقت ته واچوي منو یو، من هدې ته منل نه وایي. قرآن یو داسې شی دی چې په دې کې د هر یو شي علاج شته. نو الله فرمایي کله دې چې واده وکړه، نکاح دې وکړه، نو وعاشروهن بالمعروف، تا نکاح د سنت مطابق وکم. جنې د خوښه وا الک نه دی هم تپوس وکړه، جنې نه دی هم تپوس وکړه، نکاح وشو. نو وعاشروهن بالمعروف، و ساغه جنې سره خې طریقې سره، معروفي طریقې سره ژوند تیروا، زندگی ور سره خمزدارا تیروا، معروفي طریقې سره د شریعت په حدودو کې دنه دنه داغه خیال ساته، هغه بستا خیال ساتي. د خزې په خاوند باندې حقوق دي، د خاوند په خزې باندې حقوق دي. نن سبا عام طور باندې دا سوچته چې خزه د خاوند غلامه ده او خاوند باندې هیڅ حقوق د خزې نشته. نه نه، خاوند باندې هم حقوق شته، په خزې باندې هم شته. خزې باندې داسې حق ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچره کمی زنانا ته یو خاوند आवाज کو چې راشم وې غوښتا د څه ضرورت او د حاجت د پاره، او خزې د څه وجه نه هغه ته اجابت ونک قبول نک ورنراله، تر سهار پورې بلانت د الله طرف نه پیوري. د خاوند دومره حق دی. همدارنګه د خزې هم حق دی. یو صحابي و هغه ټوله شپه عبادت کول، غالبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدا، یا بل یو صحابي ته هغه ورته وی چې وان لزوجتک علیک حقا، د خزې هم تا باندې حق ته، ټوله شپه عبادت باندې مته روا، هغه سره هم زندگی تیروا. کورتا چې ننوځي د خزې پتا باندې دا حق ته چې حسمک چهره سره ننوځي، خوشاله بحشاش بشاش تندي سره ننوځي، چې خزه ستا تندې وګوري چې خوشحالي محسوسه کی. او خزه له هم داسې پکار دي چې خاوند لا په داسې ډولو سنگار باندې ودرېږي چې هغه کله خپل خزه ویني چې هغه خوشحالي محسوسه کی. چوڑیل به ځان نه جوړي، په ستر او پرده کې هغه خزه د پاره چې هغه سره پکور کې لیور نه وسیږي، تر ځامن تر برونه ور سره نه، یوازې خزه یو خاوندي او خپل ځامن ولونی، داسې خزه د پاره سنگار پکار دی د خپل خاوند لپاره. او کدا سي چې کور کې ور سره نور کسانی، ناغه خزه د پاره سنگار بیا د ماخام نه بعد پکار خپل خاوند له بزان جوړي. دا خو نه چې ته پرادي واده روانه شو ځان جوړ کې او خپل خاوند په کور کې چوي د بلا پشان د حسن پری پشان روغوي، دا څه باندې کوي. ګوره الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف. اوس کچره تا خزه سره کې دې شي څه معمولی غونی څه شی باندې دته نه نفرت پیدا شوه دی. الله فرمایي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شریعت مطابق وعده دې کړی دی، د سنتو مطابق وعده دې کړی دی. یو شی دی، یو عیب دی چې خزه کې هغه ستا خوښ نشم، صبر ور باندې کوا. ولی فعسى أن تكرهوا شيئا، کیدلی شي چې یو شی ستا نه خوښي او الله جل جلاله پاغه کې ډیر خیر ستا لپاره ګرځولی. یو لوی محدث و داغه خزه ډیره زبان درازه وه چې کور ته به ننوته نو ښځې به پرې راباندې کړې او ژبه به یې شروع کړه کلکل به یې والو. یو شاګرد یا مرید ورته ووایي چې خو طلاق یې که ورکه یې که دا څه بلا ده؟ ویې لکه څنګه چې په دې کې دا عیب دی چې دی ماله ژبه وایي او دا زبان درازه ده، په دې کې یوه خوبي زما ډېره زیاته خوښه ده. وي څنګه
وی زه چې سفر لاړ شم هر څومره وخت چې زه غایب وم نو دې ډېره په پرده کې زما د پاره ناسته په کور کې دننه وفادار ډېره د وفاداری پکې ده. نو کچری یو عیب تعالی پکې وښکارېده نو ته پکې بل یو صفت وګوره. یو عیب کوي نو بل صفت به هم پکې وي که نه. نو پکاردار چې په صفتونو باندې ته نظر واچوي او که نه تا یو عیب پکې ولیده او بس هغه عیب پسې ورپسې شوي او نه یې پرېږدې نه داسې مه کوه. اختلاف ته پیدا شو. قرآن فرمایي چې کچرې ستا اختلاف ښځې سره پیدا شو نو الله فرمایي چې بیا څه کوه د هغې دپاره هم علاج شته. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. کچری وی ښځې سره ستا اختلاف پیدا شو یا د هغې نه د نفرمانۍ خطره پیدا شوه چې دا نفرمانی کوي زما حکم نه مني نو الله فرمایي فعظوهن هغې له ته واز و نصیحت وکړه ځکه چې ته خو به تبلیغ کې تلی ځکه چې تا خو به قرآن و حدیث نه ځان خبر کړی وعظ څوک کولی شي په ایمان وایه وعظ څوک کولی شي ملا سړی کولی شي نو ته به ښځې له ملا بیایې چېرې زما ښځې له واز وکړه. تاسو مالا دې جواب راکړئ. قرآن وایي چې فعظوهن تاسو هغې ته وعظ وکړئ او وعظ خو تاسو وایئ چې د ملا کار دی. نه نه الله فرمایي چې ګوره د حسن پری کردار والا خلک پرېږدی چې هغوی تاسو ته وایي چې مکه د سترګې ړندې پاتې شي. قرآن و سنت په خپله باندې یاد او زده کړئ. فعظوهن بیا هغې ته قرآن و حدیث سناو کا ورته ووایه چې ګوره الله داسې فرمایلی دي قرآن کریم کې داسې راغلی دي چې الرجال قوامون علی النساء. ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کما زنانا چې د خپل خاوند خبره ونه مني نو تر سبا پورې لعنتونه ورباندې د اسمان نه وریږي. دا واز به تعالی درځي تا به قرآن ویلی تا به حدیث ویلی ته به تبلیغ کې ګرځېدلی وي تا به پنجپیریانو سره دوره تفسیر کړی ته به تلی وې تا به دوره حدیث ویلی تا به قرآن و حدیث نه ځان خبر کړی نو خپلې ښځې له به واز وکړې او که چا نه ځان ته نه خبر کړی بیا به د کلي ملا ته وایي یاره مولوي صاحب ته زموږ مور پلار یې راځه زموږ دا ښځه لږه پوهه کړه نو بیا د ملا کار دی چې هغه ورته هر څنګه وایي. ګوره ډېرې د سوچ خبرې نن زه تاسو له خوشوازی تقریر نه کوم چې تاسو صرف خوشوازی باندې راشئ د مقصد خبرې بیانول غواړم. نو فعظوهن الله فرمایي واز ورته وکړه قرآن و حدیث ورته بیان کا هغې ته وعیدات بیان کا. واز وی دی ته که نه هغه د جهنم نه ویروه الله د نفرمانۍ نه ویروه هغې ته د جنت مسې و چرچې بیان کا. کچرې د داسې وکړل داسې عذاب به درته میلاو شي کچرې د الله او د رسول حکمونه دې ومنل داسې ثوابونه به درته میلاو شي داسې جنتونه به درته میلاو شي. نو دا خو هله کېږي چې کله تا قرآن و حدیث ویلی او که چرې تا ټول عمر خلکو ته وي پنجپیری ویلی او قرآن نه خبر نه وي نو بیا به انشاءالله ښځې له ملا بوځې تاله به څه نه درځي. الله فرمایي کچرې په دې باندې هم پویه نه شوه نو وهجروهن فی المضاجع بیا د سملستو ځای ته نه جدا کا. داسې نه چې ته نه لاړ شه بل ځای له کوټه کې ته نه جدا شه کوټه کې ته نه جدا شه ځان ته مرور کا. ښځه چې ښځه وي هغې نه چې کله خاوند ناراضګي اختیار کی مرور شي ته نه تندی ورته شوم کی گپ شپ تعلق ورسره نه وساتي نو هغې باندې قیامت تیریږي قیامت. خو بشرطې چې ښځه یې اورې بزني خاوند باندې هم تکلیف وي چې ښځه ته نه خفه شي او ښځې باندې هم تکلیف وي چې خاوند ته نه خفه شي ځکه چې د دوی په مابین کې کم تعلق دی هغه تعلق د هېچا په مابین کې نشته ډېر نږدې تعلق دی. ښځه یو داسې شی دی چې ښځې نه مور هم جوړېږي ښځې نه پلار هم جوړېږي ښځې نه زوی هم جوړېږي ښځې نه خور هم جوړېږي او مور نه ښځه نه جوړېږي خور نه ښځه نه جوړېږي. مور د ستا کم خدمت چې کوي خور ستا کم خدمت چې کوي ښځه هغه ټول خدمتونه کولی شي خو چې ښځه کم خدمت ستا کوي هغه نور څوک نشي کولی. الله ډېر نږدې تعلق پیدا کړی دی. همدا وجه ده چې شریعت حکم دی چې که چېرې ښځې درته ووایي چې ما یوازې اوسوه زه ستا مور پلار سره نه اوسېږم نو د ښځې دا حق شته چې ته به یې یوازې اوسئ. ته به دا ورته نه وایي چې نه زما د مور پلار خدمت به کوي. ستا د مور پلار خدمت په ښځې واجب نه دی. شامی وګورئ امام اعظم صاحب د مذهب کتابونه وګورئ دا ته ښځه مجبورولی نه شي او د ښځې اخلاقي فریضه ده چې هغه به د خر او د خواخي خدمت کوي. خو که چېرې نه کېده نباو نه کېده نو ته به داسې نه کوي چې د مور پلار دپاره به ته ښځه طلاق کوي بیا داسې ټایم کې چې مور پلار دې په نجایزه نه جدا یې اوسوه
ستا باندې د مور پلار قدر فرض دی، ته به مور پلار له چاپی لګی، خو ستا ښځې دپاره فرض نه دی. ښځې باندې ته جبر نشي کولی. کتابونه وګورئ په دې باندې حوالې زما تقریرونو کې موجودې دي، بیوی کې حقوق یا شوهر کې حقوق. تقاریر کا واورئ انشاءالله پته به ته ولګي، هغې کې ما بحواله دا بیان کړی. نو الله فرمایي وهجروهن فی المضاجع، دویم نمبر هغې نه بستره جدا کا، دې له به زور ورشي کاسي لئ نو په دې باندې به پوه شي، نو هغه به نافرمني پرېږدي. که چېرې بیا هم نه پوهېدا نو دې نه مخکې الله فرمایي فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، مور کور طرف نه داسې سړی چې د هغې محرم وي او لحاظ یې پېژي د مور طرف نه، او ستا د کور طرف نه یو دوه کسان مقرر کا چې هغه دې جنۍ ته نصیحت وکړي چې تا د څه لوبه راغستې ده، ته دا څه کوې، ته څه کول غواړې، پوه یې کړي ستاسو په مابین کې مصالحت وکړي. که تا کې څه غلطي تا ته ووایي چې داسې مه کوه، که ښځه کې دې څه غلطي ښځې ته ووایي چې داسې مه کوه. او که چېرې دې باندې هم نه پوهېږي نو وضربوهن، بیا یې لږه لږه وټپوه، ویې وهه. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې داسې وهل به نه کوي لکه غلام چې مالک وهي، داسې وهل به نه کوي. زخمی کیدونکی لاس پښې متونکی مار به نه کوي، د ادب او د تادیب مار و به یې وهې. که په دې باندې هم نه پوهېدا بیا ستا او د دې زندګي نه تېرېږي، بس فطلقوهن، بیا والا طلاق ورکه، نور تا ورسره حق نشته. نو عزیزانو قرآن او سنت کې د هر یو شي بیان شته. د نکاح متعلق احادیث ډک دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام او د صحابه کرامو نکاحونه څنګه کېدل. دا زمونږ ستاسو خوش قسمتي ده الحمدلله چې د موږ تاسو لږ د قرآن او حدیث ته کینو. د دې دا اثر وشه چې نن د نکاح په سلسله کې د قرآن او د حدیث بیان کیږي. حالانکه دا مشران او دغه خلک چې دا کم وایي چې مړه موږ د پلارو د نیکه طریقې پرېږدو، هغوی نه لږ تپوس وکړئ وایي په ایمان وایه ستاسو د پلارو د نیکه په طریقو کې واده کې ګډېدلو، زمونږ په طریقو کې په واده کې او د قرآن او د سنت بیانېدل دي. نو ستاسو طریقې ښې دي که زمونږ طریقې ښې دي؟ د چا ښې دي؟ او دا سړې طریقې زمونږ دي. ګوره دا دوی وله د ګډېدو طریقې دا خو نوي دي، دا خو چېرته وروسته شروع شوي دي. زمونږ دا طریقې د پیغمبر علیه صلات وسلام د زمانې نه را روانې دي چې واده به سیده سادهی، نکاح به سیده سادهی، مړی به سیده سادهی. کله چې د شریعت مطابق واده وشه د هغه کور زندگی به څنګه تېرېږي، الله او رسول د هغې هم طریقې ښودلې دي. ښځې سره به داسې زندگی تېروي، ښځې سره به مدد کوي، ښځې سره به محبت کوي، ښځه به خاوند سره محبت کوي، ښځه به خاوند دپاره سنګار کوي، بل چا دپاره به یې نه کوي. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سره پیغمبر علیه صلات وسلام دومره زیاته مینه کوي، ورته وایي چې ای عائشہ اوبه راته راواخله، او بیا چې راوالي ورته وایي چې ویسکه. بیا عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په کونډول باندې کم ځای کې جام باندې خوله ولګوي، نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام جام راوالي، قصدن هغه د شونډو والا ځای راتاو کې پیغمبر علیه السلام پې خوله ولګوي. پیغمبر علیه صلات وسلام کور ته حشاش بشاش ننوځي، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپلو بیبیانو سره د کور په کار کې هم مدد کوي. څومره لوی نبی دی، زنانو سره د لاس مدد کوي، دا نه چې د منګي خوا کې ولاړ یو بره والا. الرجال قوامون علی النساء، قوامون مطلب خدا نه دی چې رجل زمری دی ولکه هم شوی دا او داسې کوي، نه ده، منتظم یې ته د کور، ته به د کور د انتظام خیال ساتي. عزیزانو شریعت کې ډېر خوند دی، شریعت کې ډېره سادګي ده، شریعت کی خود کفیلی دا. کچری منگ تاسو په شریعت باندې عمل وکو، دی قرضونا دی رواجو ودونو کی کتاسو وګوره دا خوانی او دا چاله جوړې کول. اول خو با خپل کور خزو باندې د بے سترې سره غټای چې واده شروع شي، هغې نه مخکې ښځې ستونه کوي، ستاسو طرف ته که نه کوي که نه. زنانه به بقاعده کورونو ته لګي چې زمونږ واده دی. څومره لویه بې غیرتي ده یار، هسې سوچ خو وکړې. دا څومره لویه بې غیرتي ګڼلی کېږي چې فلاني فلاني کره ښځه ولېږله، او که چېرې نارینه سړی ورته جواب وکړي، هغوی ورسره واده بیا غم خدای کې شرکت نه کوي. ستاسو ښځې موږ ته نه وې راغلې په ښځو باندې دوستیانو پښتنو شروع کړي دي. دا زمونږ غیرت دی. دا وجہ دا ده چې قرآن و سنت نہ ہم وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئی تارک قرآن ہو. دا زلالتونه موږ ته ولې را روان دي چې موږ په یوې د کور پیغله جنې به ځي، که د کور بوډۍ لاړه ستونه یې وکړل، هغه ستونه هم څوک نه منظوروي.
مړه تیره لګلې وه کور پیغله جنې به لګې هغه به کور په کور باندې ګرځي او ستونه به کوي او خلکو ته به وایي چې زمونږ واده دی او تاسو راشئ اب پس د هغې نه به راځي هغه بې عزتي خو د جدا شوه بیا چې خواني ټپکي ورته خواني تاسو پله شته چې د چا زوی وشي نو چا والا خوانی راغستی چا والا چرګوړی راغستی چا والا کپړې راغستی چا والا چینی راغوټه کړي نو کله چې دا څیزونه والا راوړي بیا به د هغه زوی والا پلار چې کم دی چې د چا زوی پیدا شوی دی هغه به چې چا چرګ راوړی د هغه به سلګون ورکوي چا صادر راوړی د هغه به 200 روپۍ ورکوي چا جوړه راوړی د هغه ته به خپلې پیسې ورکوي باقاعده دکانداري شروع یو زوی چې الله والا مفت ورکړی موږ د قوم وطن پښتانه ور باندې په 60 زره خرڅ هر یو شي کې تاوان او نقصان دا خالص وجه دا ده چې شریعت نه دوری ده شریعت نه لرېوالی دی قرآن و سنت نه ناخبري ده حسن پری درته جوړه شوې ده حسن پری مولیان درته حسن پری جوړ شوي دي چې خبردار پنج پیریانو ته ورنږدې نشئ کني بیا به چې نکاح پنج پیریانو نکاح هم لیدلی دی چېرته موږ چې نکاح تړو زمونږ طریقه دا ده چې موږ ټولو ناول ورته دا وایو چې ګوره چای به در کره نسکو میټایانې به در کره نه خورو پیسې میسې به پکې نه او ورسره لاړ شو خطبه ورته ووایو نومونه یاد کو د مور نوم تپوس هم نه کوو چې فلانې د فلانې لور ضروري خبره نه ده د پلار نوم تپوس یې کوو او د نکاح ورور او د پلار هم پکې نه راولو چې بیا ټول عمر پردی سړی پردی ښځې سره وځي نه وځي چې دی د نکاح ورور دی یا د نکاح پلار دی تاسو پرسته ده د نکاح دا وکیل شي بیا هغه ورور بللی کېږي که نه هغې نه ستر نه کوي بیا که نه داسې مه کوئ خو ووایه چې اها یا نه خدای نه نه شرمېږئ یارېږئ ما نه ولې شرمېږئ یارېږئ شته دا څیزونه که نه پردی سړی دی د نکاح وکیلي ورکړي او بیا ورته هغه روټۍ وکړي یاره خور ته مې روټۍ کړې د نکاح خور مې ستا څه خور ده مړه شریعت کې هغې سره ستا نکاح جایز دی ستا خور ده دا ټولې بې غیرتیانې د دې وجې نه دي چې موږ د قرآن نه ناخبره یو پنجپیریانو نکاح دا دی چې د جنۍ کم خپل وکیل دی یا پلار دی یا تره دی یا مشر رور دی هغه راولو بس هغه د جنۍ وکیل دی هلکه دا تا ورکړې وه بلوي چې ما قبوله کړې ده بس دعا د خیر ځای چیزو مولیان وایي چې دا حسن پری دی نه دی دا حسن پری دی وایي چې نه پنجپیریانو ته ورنږدې نه شئ هغه پوهېږي چې کچرې پنجپیریانو نکاحونه شروع کړل مفت به تړي او دوی خو په نکاح کې ټیکس دی وی یو ملا ته چا ووی ورته وی چې مولي صاحب نکاح دی وی کم ځای کې دی نه وی څه به وي پکې وی چرګان به وي وی پیسې میسې وی بس داسې خپل وس مطابق غریبانه مو ده داسې 10-50 روپۍ به در کوي کم ځای کې دی وی دا سرور مړو کې هغه سرور مړ یاره زه ما سره ټایم نشته ډېر فارغ نه یم هغه یې ولېږلو بل سړی ورته راغی ورته یې چې مولي صاحب نکاح دی وی څه به پکې وی دا پسونه حلال دي او پټې تکي دي پیسې وی داسې 500 روپۍ خو به وي کم ځای کې دی وی مردان دا مردان نو دا حسن پری دی دوی دا وایي چې کچرې دغو خلکو ته دغو خلکو سره تعلق جوړ شه نو دوی نکاح مفت تړي جنازه مفت کوي کچرې د مرده وشه قرآن دی ورپسې ختمولو موږ طالبان نه راغونډو یو کس ته ووایه چې هلکه زما پلار پسې ختم وکړه انشاءالله ته به خبر هم نه یې هغه به کور کې ختم کړي او ستا پلار پسې به یې بخلی او چای به هم په خپل کور کې څکلي موږ په ختم باندې هر یو شی حرام ګڼو د خلکو نه اخیستل نو دوی دا حسن پری دی وایي چې کچرې دغه خلکو دغو سره تعلق جوړ شه نو د دوی ترویحې مفت شوې تاسو ته چې مفت ملا میلاویږي لیونی چې په پیسو یې نیسئ بیا مفت نکاح خوان میلاویږي په پیسو باندې راولئ هغه خلک بیا راولي چې چا رانجه سترګو پورې نه دي پورې کړي چې حسن پری ټول رانجه اغستې وي توی تاو خوړې لی غورځولي نو هغه به مجبورن هغسې ملا راولي او چا چې دا رانجه پورې کړي دي قرآن او د سنت نه خبر دي هغه به ځان مړ کي خو داسې ملا له به جواب ونه لګي نو دوی چې تا موږ باندې عیب لګوي د دې صرف وجه دا ده چې د دوی دوکاندارۍ خرابي وایي دوی بزرګان نه مني هلکه موږ بزرګان منو ستا نوټ نه منو پکې ستا نوټ نه منو هلکه زموږ د پلار نیکه کافر و څه خیال هم دی مسلمانان وو که نه وو ښه مسلمانان وو والله زموږ پلار نیکه د دوی د پلار نیکه نه ښه مسلمانان
د دوی چې په ګمبتې جوړې کړې دي کنه، او دوی وایي چې دوی زمونږ پلار نیکن. الکه ستا پلار نیکه منم، دا ګمبته نه منم. پلار نیکه خو زمام دي مړه دي، او په خپل وخت کې یا جمعات نه یا یو ځنه یا بل ځنه ورپسې دعا کوم، تلاوت کوم، ورپسې بخمې، یا کله کله د عبرت د پاره چې نږدې ومن ورزم، قبر لم ورزم. قبر خو زمانم، خو زما پلار او نیکه باندې دا جګړې ولی نشته چې پاغه نوټونه نشته. تا ور باندې مومبته لګولې دي، تا ور باندې پیرې لګولې دي، تا ور باندې سریه چولې دي، تا ور باندې تاوان کړی او بکسه دې مر سره یې خېدا. زما بکسه سره جګړه ده، زما ولی الله سره جګړه نشته. اولیاء الله خو ډیر لوی خلق دی. قرآن فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرمائی اولیاء اللہ دمر محترم خلق دے چې د قیامت په سخت ورځ باندې با الله فرمایي چې دوی باندې بلا خوف هیڅ یره باور باندې ني ولا هم يحزنون، نه به دوی غمجن وي، هیڅ قسم تکلیف به ورته ني. الله به جنتونه ولا ورکی، الله به پل صراط باندې یو پړق سره تیر کی، الله به ول لوی لوی مرتبه ورکی. د قیامت د سختیو نه به الله بچ کی. دومره لوی خلق دی اولیاء کرام. زاولیاء کرام منم، ما ته دا پته دا چې اولیاء او تعالی کم مقام ورکړي دي، نو الله ورکړي دي. مونږ وایو چې اولیاء را هست قدرت از الہ، اولیاء را هست قدرت از الہ. اولیاء الله قدرت، اولیاء الله طاقت الله ورکړي دي. کم دا کرامتونه چې دي دې ته دا ناقص غونې قدرت چې کم دی دا الله ورکړي. د دوی خپل څه کمال نشته. مونږ وایو کرامت هم الله ورکړي دي، بزرګي هم الله ورکړي ده، علم هم الله ورکړي دي، نوم او عزت هم الله ورکړي دي. هغوی الله ته محتاجو، هغوی الله نه غوښته کوله، هغوی الله ته سجدې لګولې، هغوی د الله پر رضامندۍ باندې لګیاو، هغوی د الله رضامندۍ دپاره وینې تویې کړي دي، خپل ځانونه شهیدان کړي دي. یو یو ولی ډېر ډېر کالونه تکلیفونه تیر کړي دي د الله د دین دپاره، د الله د رضامندۍ دپاره. اولیاء موږ څنګه نه منو؟ موږ دا نه منو چې ته ورته ناستې او چې څوک راځي او ته د هغه جیب ته ګورې چې یاره څومره روپۍ به پې اچوي. که دا پیسې تا بابا له ورکولې چې دا کم قبر کې دی سوری پکې وی چې قبر لی اچوې، والله چې در سره به یې منم. زه ټیک ته مرده لی ورکوي کیدای شي مرده به چېرته هغې دنیا کې ورباندې ټافیانې هلي نو قبر کې سوری وکړه چې دا پیسې قبر له ځي او تا له نه ځي بیا در سره منم. او بیا تا زه نر بولم چې ته سهار نه تر بېګا پورې دی بابا له کښېنه، منټ به ورته کښېنني منټ. ته بابا نه منې، ته پیسې منې، موږ بابا منو. ته سیسې منې، ته پیسې منې، موږ بابا منو. موږ بابا څنګه منو؟ موږ یې داسې منو چې دا د الله بنده و، دا د الله بزرګ و، دا الله ولی و، دا الله راضي کړی دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت باندې عمل کړی دی. نن به زه هم هغسې الله راضي کوم، زه به هم د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت باندې عمل کوم، زه به هم د هغه ولی الله په نقش قدم باندې ځم. هغه شیعګانو سره جګړې کړي دي، زه به شیعګانو سره جګړې کوم. هغه کفارو سره جهاد کړی دی، زه به جهاد کوم. هغه حکومت خلاف خبرې نه دي منلي، زه به خلاف خبرې نه منم. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو ژوند تیر کړی دی، زه به هم تیروم. زه یې داسې منم. او ته داسې منې چې نه زما بابا ډېر لوی سړی و، هغه دا ټوله دنیا په لاس کې رانیولې وه، هغه له چې 5 روپۍ ورکړې او زما جیب له راشي او تاله به الله اولاد درکړي، داسې زه نه منم. ته په ایمان وایه موږ خاولیا منو که دوی خاولیا مني؟ نو عزیزانو اسې زه نن ډېر بیمارم وم، بیموډه هم یم، اسې ګډې وډې خبرې وې وشوې په خپل مابین کې. خو زما د تقریر خلاصه دا وه چې د قرآن او د سنت نه ځان خبردار کې. تقریبا مخکې تقریرونو کې به ما دلته ویلي چې په د قرآن ترجمه شروع کې دا نوجوانان چې څومره یې که نه دا د قرآن ترجمه شروع کې یو کس تاسو چې 10 روپۍ 60 روپۍ جمع کې میاشتې، نو تاسو ځان له یو عالم نیولی شئ چې هغه به تاسو ته درس قرآن کوي. اول خو خپل جماعت کې عالم وي، هغه به درته درس قرآن کوي. بالفرض که هغه اوزګار نه یا بالفرض کېدلی شي د چا په جماعت کې داسې ملایي چې هغه له قرآن نه ورځي، ځکه چې نن سبا خو داسې ملیان هم شته میډین جاپان چې هغوی عجزانو صرف سمع الله لمن حمده زده کړي دي، حسن پری جان نه جوړه کړې ده. ما له یو ملګري خبره کولی وي زمونږ کلي کې پخوا زمانو نه یو ملا ووی غټ پټکی به یې والو، یوه ورځ په مقبره کې ودرېدو،
وی چې دوستانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر پیغمبر ہو. یو کس ته پاسې د جی پیغمبر نه و، هغه صحابي و، نو پیغمبر و. نو خدای خبر سو کاله به منځونه ورپسې کړي. کلی کې داسې مولایي چې هغه عثمان ذوالنورین ته پیغمبر وای، نو بیا مجبوری ده 100 روپے باندې سړی نه مړ کیږي، جمع کوي یو داسې عالم برابر کې چې هغه تاسو ته ترجمه کوي. والله چې قرآن او حدیث نه ځان خبردار نه کوي، چې قرآن او سنت نه ځان خبر نه کوي، چې دا کم ژوند او کم زندگیم ده، مونږ ګوره زمونږ ستاسو نه قبلي، ځکه چې زمونږ مونږ د الله مونږ نه دی، دنیاوی رواجی مونږ دی. سبحانك اللهم په معنی باندې موږ نه پوهیږو، الحمدلله وللظالین امین پورې په معنی باندې موږ نه پوهیږو، التحیات په معنی باندې موږ نه پوهیږو.